ورسی په دې مرکې کې مداخلت کوم ملګرو اتل افغان صاحب نه یو وختونه لرم چې دا غزل زما ډېر زیات خوښ دی. اتل صاحب هغه غزل ووایي چې الوتلې مرغۍ ګوري ورته ژاړي. دا ډېر تشکر غزل دی او ټولو ملګرو نه چې خامخا په زړه په غوږو واورئ. دا غزل دی خصوصا باکر ته ډالۍ وي، قرار صاحب ته ډالۍ وي. قربان شم د دومره مینې نه. دا غزل دی تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، خاریا په بیابان کې سړی ګوري. او دا به خود وایي چې ستوري د زما شي، دا به خود وایي چې ستوري د زما شي، چې خوبونه په اسمان کې سړی ګوري. الوتلې مرغۍ ګوري ورته ژاړي، الوتلې مرغۍ ګوري ورته ژاړي، روشندان ته په زندان کې سړی ګوري. مننه. او دا خو کال وشو چې ولې نه خرڅېږي، دا خو کال وشو چې ولې نه خرڅېږي، آینو ته په دکان کې سړی ګوري. او تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په هجران کې سړی ګوري. او څوک د لا پې راته نه وهي اتله، ازمري خو په میدان کې سړی ګوري. ډېر تشکر، ډېره مننه. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، ګلزمان بېقرار یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامو به قدرمنو یاد راغلی یم د کوواټ سیمې علاقې ته د ډېر ګران او محترم اتل افغان صاحب خواته راغلی یم. نو راځئ ادبي تنده نن د اتل افغان صاحب په لیک باندې ماتو زموږ سره اوسئ. افغان صاحب په خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مه شئ. سلامونه، احترامات تاسو ته، ستاسو ټولو لیدونکو ته. خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو راغلی. الله دې وکړي چې خفه شوي نه یاست او دغه مرکه او دغه خبرې څو تاسو سره په خوندور احساس او په خوندور موډ کې وکړو. ډېره زیاته مننه افغان صاحب. پښتنو ته به هم رسو، زه وایم چې مینوال به په تمه وي چې افغان صاحب نه څه نوي شعرونه واورو. بالکل، ولې نه. زه به تاسو ته یو څو شعرونه اول وایم. ارشاد. غزل دی. آخر هم پملا ماته شوه بېننګه زمانه، آخر هم پملا ماته شوه بېننګه زمانه، زما قامت ته ټیټه شوله دنګه زمانه. او زه هر وخت دا سوچ کوم چې راز د بقا څه دی، زه هر وخت دا سوچ کوم چې راز د بقا څه دی، ښایسته به شي په څه باندې بدرنګه زمانه. او لمن به ورته وغوړوم سوال به ورته وکړم، لمن به ورته وغوړوم سوال به ورته وکړم، چې لاس واخلي له تورې او له جنګه زمانه. او زما په خوله لا اوس هم شته هغه زړې ګیلې، زما په خوله لا اوس هم شته هغه زړې ګیلې، چې څنګه زمانه شوه خدایا څنګه زمانه. او کنه زما جذبات شول د ساړه ګنګل په څیر، کنه زما جذبات شول د ساړه ګنګل په څیر، کنه راغورځېدلې ده له شرنګه زمانه. او ازمیخ کړمه زه هم په څو څو رنګه زمانې، ازمیخ کړمه زه هم په څو څو رنګه زمانې، ازمیخ کړله ما هم په څو څو رنګه زمانه. او اتله چې بچو نه یې جوړېږي قاتلان، اتله چې بچو نه یې جوړېږي قاتلان، له دې نه پس ته نه کړې خدایا لنګه زمانه. ډېره مننه، تشکر. تا چې لې چې ځان لا خپله ماتولې، تا چې لې چې ځان لا خپله ماتولې، آینې د نو بیا څه له ماتولې، تا چې لې چې ځان لا خپله ماتولې، آینې د نو بیا څه له ماتولې. او چې هغه پناه د مور غېږې ته یوړه، چې هغه پناه د مور غېږې ته یوړه، دروازې دې پسې څه له ماتولې. او ما دې ګوتې په زلفانو کې وهلې، ما دې ګوتې په زلفانو کې وهلې، کمې لختې له ځنګله ماتولې. او چې د خلکو عقیدې پکې محفوظ وي، چې د خلکو عقیدې پکې محفوظ وي، مونږ هغه بتکدې کله ماتولې. او په مطلب د ازادۍ نه پوهېدلې،
په مطلب د ازادۍ نه پوهېدلې زولنې که د څو ځله ماتولې او د غزل په نوې ځمکه د مزل کړو د غزل په نوې ځمکه د مزل کړو دایرې به دې اتله ماتولې دایرې به دې اتله ماتولې ډېر تشکر مننه هر څوک د وخت د سزاګانو په منګولو کې دی هر څوک د وخت د سزاګانو په منګولو کې دی زمونږ ژوند د بلاګانو په منګولو کې دی او داسې ناسازې د دې ښار کوڅو کې هم نه کیږي داسې ناسازې د دې ښار کوڅو کې هم نه کیږي کوم یو انصاف چې د شاهانو په منګولو کې دی او هغه چې ما د سر په بیا تر منزل راوړو هغه چې ما د سر په بیا تر منزل راوړو هغه ګلاب نن د یارانو په منګولو کې دی او هغه نازک څراغ هغه د رڼاګانو سمبول هغه نازک څراغ هغه د رڼاګانو سمبول څه د بېرحمه هواګانو په منګولو کې دی او چې پښتانه ورنه په پټو سترګو هر څه مني چې پښتانه ورنه په پټو سترګو هر څه مني هغه منبر د زاهدانو په منګولو کې دی یو غزل دی چې ژوندو نو د مرګ ارمان کولو زندګۍ چې ژوندو نو د مرګ ارمان کولو زندګۍ په مونږ باندې به څه احسان کولو زندګۍ او قربان ستا حوصلې نه چې زما وجود اور قربان ستا حوصلې نه چې زما وجود اور په دې کې د بیا هم گزاران کولو زندګۍ او ته ما وژلې نه ته انسان وژلې ته ما وژلې نه ته انسان وژلې قسم راته په لوی قرآن کولو زندګۍ قسم راته په لوی قرآن کولو زندګۍ او چې څوک د زندګۍ په معنا هیڅ نه پوهېدل چې څوک د زندګۍ په معنا هیڅ نه پوهېدل په هغو د خوښۍ باران کولو زندګۍ او په کوم دور چې ځمکه د جنت په شانتې وه په کوم دور چې ځمکه د جنت په شانتې وه چې ذکر به د کوم دوران کولو زندګۍ او په هغو پړاوونو به یې ودرولم زه په هغو پړاوونو به یې ودرولم زه په کوم پړاو چې تل تاوان کولو زندګۍ او په ما به یادولو درته خپله بربادي او ما به یادوله درته خپله بربادي او تا به راته خپل بیان کولو زندګۍ او ما به یادوله درته خپله بربادي او تا به راته خپل بیان کولو زندګۍ ډېر تشکر ډېره مننه خوشحاله اوسئ افغان ډېره زیاته مننه اتل افغان صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو کور مو ودان خوشحاله اوسئ ستاسو بیا هم مننه چې راغلی مرکه مو راسره وکړه وخت مو راکړو ډېره مننه خوشحاله زیاته مننه قدرمنو دغه اتل افغان صاحب د شعرونو څخه به تاسو بلا خوند اخیستی وي یقینا چې موږ هم ترې بلا خوند واخیستو تر روانې خپرونه پورې خپل ګل زمان به قرار ته ورکړئ اجازت پولو علم سپارم الله پامان